دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د جمهوریت دولت تر سقوط وروسته د امریکا لوی پلان د کورنۍ جګړې رامنځته کول و. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د امریکا لوی هدف دا و چې جمهوریت دولت تر سقوط وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي، خو ادعا کوي چې طالبانو یې مخنیوی وکړ. نوموړی وایي طالبانو د ځانګړي مهارت په کارولو سره وکولای شو چې په هماغو لومړیو ورځو کې وضعیت کنټرول کړي او د یوې لویې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی وکړي. موږ ډیره هڅه وکړه چې داسې حالت رانشي چې امریکا ووځي او افغانان په یوه کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، او دا د امریکا او د افغانستان د دښمنانو تر ټولو لوی هدف و، خو الحمدلله د یو خاص تکتیک په کارولو سره مو د دې کورنۍ جګړې مخنیوی وکړ. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.